په یو وسلوال برید کې دوی ښځینه پولیسو ووژل شوي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د موضوع تر شریک کېدو وړاندې زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. پیښه نن سهار 8 بجې د کندهار په اوله ناحیه کې مدد څلور لارې ته نږدې رامنځته شوې ده. فرزانه او روبینه د ارغنداب ولسوالۍ د ښځینه پولیسو غړي وي چې د ناپېژانده وسلوالو په برید کې لومړی ټپي او بیا وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د کندهار د پولیسو وینڅارمن جمال بارکزی وایي چې دواړه ښځینه پولیسو په ارغنداب ولسوالۍ کې دنده لرله. هغه وویل چې پولیسو په سیمه کې د پیښې د عاملینو د نیول کېدو عملیات پیل کړي. دواړه پولیس له کور څخه د دندې پر لور د تګ په حال کې وي چې په یو وسلوال غلچکي تروریستي برید کې وژل شوي. بارکزی وایي زموږ تحقیقات پیل شوي چې وروسته به جزئیات له رسنیو سره شریک شي. ارغنداب ولسوالۍ د کندهار په شمال کې ښار ته تر ټولو نږدې پرته ولسوالۍ ده چې هره چهارشنبه سلګونه کورنۍ د بابا والي صاحب زیارت تفریحي پارک ته ځي. په دې وروستیو کې د امنیتي ګواښونو سره د پولیسو لوګي کې د ښځینه پولیسو شمېر ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. د یادولو ده چې دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. څه موده وړاندې هم په بدخشان ولایت کې دوه ښځینه پولیسې چې دواړه یې خویندې وې چې د بدخشان امنیه قومندانۍ کې دنده ترسره کوله د اختر له رخصتیو وروسته د ارګول ولسوالۍ نه دندې ته د تګ په موخه په لاره کې د وسلوالو لوري له موټره ښکته شوې وې او په ډزو یې وژلې وې. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په پاکه مهربانه خدای سپارم. د الله په امان.